بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د پښتو متلونو 22مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې یو څو نوي متلونه درته واورم. د ادې دومره غوړي وو چې په سر تمام شول، د ازاره چا بازار نه دی موندلی، د افسر نه مخکې مزه، د خر نه شاته مزه، د الله د کور دروازې تل کولو وي، د املوکو په تول کې که ګونګټ درشي نو سترګې پې پټې کا، د انځر ګل شوې، د انسان مخ د خدای د نوره دی، د انصاف مور مړه ده، د اوبو نه کوچ اوباسي، د اورېدو نه یې نه اورېدل ښه دي، د اوښ د شا وړی ده، د اوښ کوم ځای سم دی چې پاتې غړانګه شوه، د اوښانو غلا په پټه نه کیږي، د اوښه یې پرې کا په اوښ یې پورې کا، د ایرو لاندې انګار وي، د بابا دومره ګیره وه چې په تعویذونو کې لاړه، د بادشاه بادشاهي ځي د مزدور مزدوري نه ځي، د بادشاه زوی ته چا ویل چې کات دی خلک د لوږې مړه شو، ده ورته ویل وریجې غوړي ولې نه خوري، د بارانه تښتېدو د ناوې لاندې شپه شوه، د باز په جاله کې باز پیدا کیږي، د بخیلي اس غاښونه مه ګوره، د بخیل کاسه چپه لاس یې تور خوله یې سپېره وي، د بخیل ګور تنګ وي، د بدو په کار کې او د مارانو په غار کې لاس مه وهه، د بدو خلکو د ناستي نه یوازې ناستی ښه دی، د بدې خبرې 100 کاله عمر وي، د بدې ورځې یار دی، د بیزې ځان ارمان دی د قصاب غوښه، د بازې نرتوب نه تېښته ښه وي، د بل په لاس کې نوړی غټه ښکاري، د بل په کور 100 میلمانه څه دي، د بل په اوږو میاشت ګوري. ملګرو دا و د نن متلونه، تاسو سره مو شیر که. اجازت غواړم. د الله په امان.